بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما د یوټیوب چینل ګرانو ملګرو، نن در سره د فیسبوک د ټولو ملګرو په یو ځای ان پرنټ کولو طریقه ښیم. دا ډیره اسانه طریقه ده، صرف په یو کلیک سره کولی شئ چې ټول د فیسبوک ملګري په یو کلیک سره ان پرنټ کړئ. دا ډیره اسانه طریقه ده. نو د دې ډول ویډیوګانو لپاره زما سره پاتې شئ او زما چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ترڅو دا او دې ته ورته نورې ښایسته ښایسته تخنیکي ویډیوګانې ترلاسه کړئ. نو موضوع نور نه اوږدوو، خپلې ویډیو ته راځو. ویډیو شروع کوو. نو ویډیو به داسې ده چې موبایل کې مې چارج هم کم دی، نو ډیره اسانه طریقه یې ده، ډیره ښه طریقه یې ده. نو بیا درته وایم چې لطفا مه هیروئ زما یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل ایکن ښه مو وهئ. نو راځو فیسبوک ته، لومړی پلی سټور ته راځو. یو د کیوي بروزر په نامه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوو. ګورئ چې زه یې په ټایټل سرچ کې لیکم. نو کله مو چې دا ولیکم، الریډي ډاونلوډ کړی دی، زه یې صرف اوپن کوم. نو دا پروګرام به تاسو هم په خپلو موبایلونو کې را ډاونلوډ کړئ. نو اوس راځو فیسبوک ته. فیسبوک ته چې راځو، وګورئ زما فیسبوک صفحه وګورئ چې زه څومره ملګري لرم. لومړی دا وګورئ، بیا به تاسو وروسته پوه شئ. نو زما د یوټیوب فیسبوک ملګري فی الحال 63 دي. تاسو یې کتلی شئ چې 63 فرینډز زه لرم. دلته به یې درته په نښه هم کړم، تاسو یې وګورئ، دغه وګورئ 63 ملګري لرم. نو اوس څنګه کولی شو چې په یو کلیک سره ټول ملګري له منځه یوسو؟ نو تاسو به لومړی کیوي بروزر اوپن کړئ په خپل موبایل کې. کله مو چې کیوي بروزر خلاص کړ، نو هلته به بیا فیسبوک خلاص کړئ. نو فیسبوک کې به چې کومه آی ډي تاسو غواړئ چې ملګري ان پرنټ کړئ، دلته به یې ور انټر کړئ. نو ما دغه د فیسبوک انټر کړ. نو تاسو یې اوس ګورئ چې ډېر په اسانه او ساده طریقه څنګه کولی شم چې زه دلته به د درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو راځئ د ایگزسټنس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو دا اپشن به انیبل کړئ. دا ګورئ د کونج کې ګورئ، زه اوس درته انیبل کوم. دا اپشن به تاسو هم انیبل کړئ. کله مو چې دا انیبل کړ، نو بیا تاسو ته دا ډول انټرفیس راځي. تاسو یې وګورئ، زه اوس درته انیبل کړم. وګورئ دا مو چې کله انیبل کړ، نور به دلته کار نه لرئ. دا سرعت مې چې ورکړ دغه اپشن، نو الو به یې کوئ، دا به هم الو کوئ. دلته به راشئ، یو فایل ده چې هغه به ما درته لیکلی ده، ای بي ټویلیټ. دا به تاسو ما په ډسکریپشن کې به هم درته اچولی وي او پیدا کولی هم شئ. دا فایل به در سره را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا فایل را ډاونلوډ کړ خپل موبایل ته، نو دلته دا اپشن به هم انیبل کړئ. اوکې به یې کوئ. کله مو چې دا انیبل کړ، نو بیا به تاسو وګورئ، اوس زما فیسبوک وګورئ، ډېر په اسانه طریقه سره زه درته هم یو څو دقیقې انتظار کیږو. تاسو دلته مو خپل فیسبوک خلاص کړ، نو اوس یې ګورئ، زه لاندې اپشن وګورئ چې ټویلټ فور ایف بي پیدا شو. دا چې پیدا شو، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو فیسبوک ته به خپله راشئ. کله چې فیسبوک ته راغلی، یعنی سټارټ ټویلټ ګورئ، پاس سرچ دی. په د سرچ کې به تاسو هر څه ورته لیکلی شئ، خو تاسو به دلته ورته ولیکئ ان فرینډ. ان فرینډ فیسبوک ان فرینډ به ورته ولیکئ. دلته وګورئ ان فرینډ آل فرینډ، دا به ورته ولیکئ. سټارټ ټویلټ باندې به بیا وروسته کلیک کوئ. تاسو وګورئ چې د ما سرعت پرې راتاو کړ، دغه دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو
کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو بیا به تاسو وګورئ اوس زما انټرفیس څنګه راځي او د ملګرو لیست څنګه راځي. څنګه کولی شو چې کوم ملګري غواړو ان فرینډ کو او کوم نه غواړو چې ان فرینډ کو. دلته دوه آپشن درکوي، یو سلیکټ آل یو ان سلیکټ آل. وګورئ زما د ملګرو لیست راکړ نو دلته به تاسو د آل سلیکټ سره کار لرئ، نو د ان آل سلیکټ باندې کار مه لرئ، دا پرېږدئ تاسو. کله مو چې په آل سلیکټ باندې تاسو کلیک وکړ نو ټول ملګري ګوره چې سلیکټ شول. که کوم ملګري اوس نه غواړئ چې دا دې هم ان پرنټ شي نو هغه تاسو په هر ملګري باندې چې کلیک کوئ تاسو وګورئ لکه دا به د لیست څخه وځي، دا بیا نه ان پرنټ کېږي. وګورئ ما څو ملګري درته لرې کړل. نو دلته به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سبمیټ باندې کلیک وکړ نو تاسو وګورئ پروسه شروع شوه. اوس به په خپله وګورئ زما ملګري څنګه کمیږي، څنګه له لیست نه وځي. لږ ورته په تمه کېږو نو دا پروسه سټارټ شوه. ګورئ یو څو دقیقې ورته په تمه کېږو. وګورئ 1 2 3 ملګري دا له لیست څخه ووتل. تاسو یې خپله کتی شئ. ویورډ هاز ان فرینډ زړګی زبلی په نامه باندې دا ان فرینډ شو. نو دا طریقه ګورئ تاسو روانه ده په همدې ډول سره. زه ریفریش کوم ګورم چې څومره ملګري پاتې شوي دي او څومره ان فرینډ شوي دي. نو دا یو څه وخت نیسي. زه دلته د ملګرو لیست درته خلاصوم. ګورئ چې څومره ملګري پاتې شوي دي. وګورئ 54 پاتې شوي دي، د 63 څخه 54 ته را رسېدلی یم. نو دا طریقه په همدې ډول سره لږ ټایم نیسي، په ورو ورو سره د ملګري ان فرینډ کېږي. تاسو یې کتلی شئ 54 شوي دي. نو وګورئ دلته هم کتلی شئ چې څومره ملګري هغه د نور ملګري هم له لیست څخه ووتل. د پروسه جریان لري. نو دا ډول ویډیوګانو لپاره ضرور زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د خدای په امان.